क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मसील लहु व ला मिसाल लहु। ला वलद लहु व ला वालिद लहु व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यिदुल मुरसलीन व खातमन नबीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन्हुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़। वमिन्हुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। अम्मा बाद हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमीन। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिका व अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिका व अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। ज़माडीर मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ व मशरानो मिलमनो आउददी दिनी दर्सगाह हम जवारो गवांडेनो आवाम व खवासो अल्लाह जल्ल जलालुहु दे इंसानानो तख्लीक पदा से अंदाज फरमाइले
چې هر انسان د بل انسان نه الله جل جلاله مختلف پیدا کړی. انسانیت کی ټول یو شان برابر دي او درجات الله رب العالمین مختلف پیدا کړي. بعض انسانان الله پاک پڑھیر اعلی او افضل درجہ کے داغوی تخلیق اللہ فرمائے لے چغیت اللہ جل جلالہ انبیاء علیہم السلام دالو انعام در رسالت اللہ ہوئی تور کڑے. انبیاء کرام علیہم السلام پا تمام انسانانوں کی افضل ترین انسانان دی. بیا د هغوی نه بعد د هغوی په درجاتو باندې چې الله جل جلاله هغه مقام د عزت ته رسولی نو هغه د دې انبیاءو تابعدار دي. د دې انبیاء کرامو تابعدار الله رب العزت دی مقام او مرتبه ته ورسول چې دنیا کې هغوی ته زیری ملاو شو او هغوی ته دا خبر ورکړی شو چې تاسې ته به د مرګ نه بعد خوشحالي وي سکون به وي. دا له سپیکر اواز کوي دا هم لږ کټ کوه ډېر رو دی تیز بیخي رو دی. دریم هغه خلق دی چې الله جل جلاله د دې انبیاءو د خادمانو پسې په دریمه درجه کې الله پیدا کړل. هغوی ته خداوند متعال دنیا کې داسې عزت او فرمایلو چې د دې انبیاءو سره د کړي صحبت او مجلس او د مینې او محبت دا انعام اللہ اغوی تور نصیب کو چھے. قرآن کی دا اغوی متعلق فرمائل الصدیقین دا دریم طبقہ شوا. دا انبیاء و نباد دویم درجہ اغد صحابہ کرام و صدیقین شوا. بیا ورپسې بل طبقه ده چې هغې ته د دې انبیاو ملګرو او د دې د معاونانو سره چې کوم خلقو مینه کړې وه نو هغې ته الله جل جلاله بیا د هغوی نه لږه لاندې درجه ورکړه. دینه پته ولګېده چې کومه زمانه د پیغمبر ته د امتي نږدې وه نو هغه امتي د افضل درجې خاوند شو. چې کوم امتي د زمانې د پیغمبر نه څومره را جدا کېږي نو د هغې درجه هغومره را کمیږي. دا څه وجه ده چې د هغوی درجه ټیم په ټیم باندې الله جل جلاله چې څومره د هغې نه رالرې کېږي د هغې درجه را کمیږي څومره چې هغې زمانې ته ور قریب دي د هغوی درجات بلندیږي. نو دا د صحبت سره تعلق ساتي. د انبیاء کرام علیهم السلام سره چې چاته صحبت حاصل شو د هغوی متعلق الله فرمایل رضی الله عنهم ورضوا عنه. اے محبوبہ کم خلق چې تا سره کینی او ستا په ذات ایمان راوړې تش ناسته د پیغمبر سره کافی نه ده. که په تشه ناسته وي نو بیا خو د پیغمبر علیه السلام سره خو ډېرو خلقو ناسته کړې وه. د لا اله الا الله ویونکي ډېر خلقو
خود محمد رسول الله وینکی نو نو خدای پاک لا الہ الا اللہ قبول نکڑا. لا الہ الا اللہ اللہ قبول کڑا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسرا امن له شنو بیا دی الله لا الہ الا اللہ قبول کڑا. دی وجنا لا الہ الا اللہ ذکر دے، محمد رسول اللہ ایمان دے. کلا الہ الا اللہ سل کال سڑے ہوئی دا سڑے ذاکر دے خو مومن باللہ نہ دے. یعنی دیو کلمی ورد کون کہہ دے درجہ میں لو شو نا 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 سل کال عبادت اگر لاڑو امدا سے لاڑو خو چکلے ورسر دا جملے او ذکرہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا دا مومن یوازی ذاکر نہ دے بلکہ دا کامل مومن دے. بیا خو چې کله د آقا نامدار نوم نه دی وسره اخیستلی شوی نو که سړی سل کالم د لا اله الا الله ذکر کوي دا سړی لوستونکی دی، ذکر کوونکی دی خو مومن نه دی. دغه رنګې که دنیا کې یو سړی هر یو عمل کوي او د کې اتباع د مصطفی نه وي دا عمل به الله ته قبول نه وي. عزیزانو بیت الله شریف د الله څومره عظیم کور دی. تدن السپیکر خص دا ټول دنه لګیدلی بار نه دی لګیدلی ته وګوره بار تر نه کټ شوی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا رحمتا للعالمین راغڑے او دا رحمتا للعالمین علائم او دا غیر اتلل دا غیر نوڑان دی چه صادریدل سکیدل نو اغا ټول په یو شرط باندی که اغی شرط سره برابرو نو داوی عمل به قبول وی، که کله برابر نو نو عمل به قبول نه. د نبی پاک صلی الله علیه وسلم زمانہ د بعثت نه دلا شوی، لا حضور علیہ السلام دنیا ته نه راغله. عبد المطلب صاحب د پیغمبر علیہ السلام نیکه دی، د دې سو زامن دی. یو په هغه زامنو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار هم راضی عبد الله صاحب. عبد الله صاحب د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والد محترم دے. وہی دا عبد اللہ صاحب او ابو طالب صاحب او دارنگ ابو لہب خود نبی علیہ السلام جی سمرہ ترونو دا ټول موجودو. عبد المطلب صاحب یوزلے خلقو ته مطالبه وکړه چې د زمزم چینه څه شوه. وی عبد المطلب صاحب په خپل فطری دین باندې هغه الله رب العالمین ته درخواست وکړو او عبد الله صاحب معشوم دی، لا د غټ عمر خاوند نه دی. دی دعا وکړه چې اے خدایا هغه ورکا د زمزم چینه خدایا به پیدا کا او دا خو بتره پیدا کې ستا علم ستا قدرت تا غالب ذاتی تا نه هیڅ چیز پټ نه دی. یا الله ته د چا پلاس را زرغونه خدایا زما پلاس را ښکارا کا. هر سړی ګوره د خدای شان دی، هغه وی چې زما پلاس باندې داسې یو کردار وشي چې زما د عزت سبب وګرځي. که یو سړی مدرسه جوړي، یو سړی د خیر د پاره لاره کې د اوبو د انتظام د پاره کولر لګي، چاټۍ لګي، کویا وباسي، نو د هر سړی یو مقصدی عند الله هم وي او عند الناس هم وي. عند الله خداوی چې الله زما دا عمل قبول کړي، عند الناس دا ده
چې بل سړی ته دا پته ولګيږي چې یاره د خدای پاک په نس باندې دا مال ورکول او سخا دا ډیره بهتره ده. نن مې د عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه دیوان کتلو، پاغي کې یو شعر راغی، یو کلام کې وای چې سخی انسان د الله رب العالمین په درد باندې ډیر خدای اگر کدی فاسق دی، بخیل انسان د الله په نس ګران نه دی اگر کدی زاهد دی. یو سره وای ولو کان فاسقا، اگر کدی فاسقو خدا د خدای پاک په نس باندې خنه دی. او بل ځای کې وای ولو کان زاهدا، کدا بخیل سره ډیر عبادت گزار دی، ډیر تقوادار دی، خو سخا پکې نشتا، نو رحمان بابا وای دا سره دا الله په نس باندې قبول نه دی چې دې کې سخا نشتا. او هغه انسان چې ډېر عبادت گزار دی خو د مال لګولو سره طبیعت خرابېږي. دیو جنا د الله رب العالمین قانون دا دی، د الله جل جلاله قانون دا دی چې الله جل جلاله چاته کوم صفت ورکی نو دا صفت زه الله په دکی خو دی خدای پاک جل جلاله قبولم کی. نو د هر انسان دا یو سوچ چې زما په لاس دی یو داسې کارنامه وشي چې عند الله په الله راضي شي، عند الناس خلقو د پاره یو قسم ترغیب شي. نو کته چاته د خلقو د وړاندې د جهاد سامان برابرېږي او ته ودرېږي چې ما لسو مجاهدینو ته اسلحه واغستا، نو دا ریا نه ده. ته ودرېدلې مدرسه ده او تا اعلان وکړو چې رونو په دې مدرسه کې یو احاطه جوړوم او دا احاطه به زه په خپل مال جوړوم د دې دپاره چې الله پاک بل مسلمان ته دا توفیق او سعادت ور نصیب کړي. دا ریا نه ده. خو یو طرف ته 10 روپۍ دې ولګولې او دنیا دې په ځان خبروله، مقصد دې پکې ریا وه، نو الله جل جلاله ته بیا قبول نه دي. اکه یو وي او که کروڑ وي، یو روپۍ دې وي خلقو ته وښیه چې دا روپۍ ګوره ما ورکړله، خو ستا لکه دا ده چې یا الله ته خو علیم بذات الصدور، مقصد مې په دې روپۍ سره دا دی چې دا بل مسلمان هم د ورکړې والا جوړ شي. نو دا بیا د الله په نس باندې د کروڑ نه بهتره ده. عبدالمطلب صاحب ته خلق رالل چې ته څنګه د بیت الله شریف په دې ښار کې اوسېږي، تا ته خلق ډېر د عزت په سترګه ګوري. دلته د زمزم چینه وه او ډېره مشهوره چینه وه، کویه د زمزم څه شو، چینه څه شوه. عبدالمطلب صاحب شپه کې راغی بیت الله شریف سره ودرېدلو، وی جړل وی اے د کعبې ربه، اے د کعبې ربه، الله ته زما په حال باندې عالمي، یا الله د زمزم ورکه چینا، یا الله تا ورکه کړې ده، یا رب العالمین دا چینا دا کوی الله ته بیا را مسخر کا، تی بیا را وباسه. عبدالمطلب صاحب دا چینه وی راخکاره شوه خو اوبی بهر راونه ایستلې. وی عبدالله صاحب دا ماشومو وی دی یو خوب لیدلو او دا خوب پلار ته بیان کړو. عبدالله صاحب یو خوب لیدلو او خوب پلار ته بیان کړو چې دادا ما یو خوب لیدلې. ورته وی بچی څه خوب دی لیدلې؟ ورته وی دادا داسې خوب ګورم چې زما د ملا نه یو زنځیر الله د بیت الله نه تاو کو داسې، او زنځیر د سرو زرو، او بیا دا زنځیر د بیت الله نه تاو شو، خو ما ته خوشحالي محسوس شوه، درد مرد باندې نه پوهېدلم. او بیا دا زنځیر د بیت الله نه اوچت شو اسمان طرف ته لاړو، او بیا د اسمان په منځ باندې مې دا زنځیر لیدلو. دې نه 4 سرونه لاړل، یو سر مشرق ته لاړو، یو مغرب ته لاړو، یو شمال ته لاړو، یو جنوب ته لاړو. پلاره ما دا زنځیر لیدلو، د دې زنځیر نه عجیب اوبه راورېدلې، او د هر یو ساس کی سره الله رب العالمین ملغلرې جوړولې. پلار ورته وی بچیا باس نور غلی شه، خوب چاته بوایا. داسې خوبونه خو یوسف علیہ السلام ویلیو کنه. انی رأیت 11 کوکبا، اے بابا جان خوب ګورما چې ماتا ستوري په سجده باندې پراته دي، نور اوس پوګمې سجده باندې پراته دي.
اور توی اے بچڑیا اے بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدو لک کیدا. خیل کہو بچیا گورے خوبون چاہتا میں بیاناوا. حضرت عبداللہ سے توی چپشا باس پل تعبیر د خوب مگواڑا زا ام د خوبونو په تعبیر نه پویګم. مکی مکرمی تا د شامنا لوی لوی علماء راضی د انجیل او د تورات زبا بچیا دا خوب اغوی ته بیان کم. ما خو دعا غوښتي و چې الله د زمزم اوبر اخکارا کا اثر می اولیدو خو چینه می اونلیدلا بیا پته اون لګیدا. خو بچیا داستا خوب صحابس خوب نه دی زلګ انتظار کوا. عبدالمطلب سے خپل بچی ته وی انتظار کوا. عبداللہ سے په انتظار کې دی. څو ورځې بعد یو وفد راغی د یهودو علما دي پکې د تورات د عیسی علیہ السلام د انجیل دا علما راغلل. عبدالمطلب سے ورته انتظام کو اکرام کو روټي ورته برابر کړه. امام غزالی سے وایي چې عبدالمطلب سے الله پاک دالوی سعادت ولی ور نصیب کو چې خدای پاک په کور کې آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کو. وجه خو ډېرې وي خو یو وجه داوا چې عبدالمطلب سے تبا پته ولګیدا چې پلان کوي وفد راغله او پاغي کې علما دي د نصرانیت مذهب والا د يهودیت مذهب والا او دا خلق د تورات او د انجیل عالمان دي پته ورته ولګیدا. وی عبدالمطلب صاحب کې د ابراهیم خلیل الله عادتو فورا به سروي علالولو سروي به علال کو چې را ملمانه راغلي علما دي. وی چې کله دا ډل راغلا نو عبدالمطلب صاحب د خپل عادت مطابق څخه علال کو. دا علماء کین او ملمانه کړل او چې کله روټي او خړلې شو نو عبدالمطلب صاحب ورته وی چې زما دا بچي دیسا خوب لیدل حضراتو دی تعبیر را کئی. ارچا تب خوب بیانینا او دارچا تو خوب تعبیر بم نور کئی. نبی علیہ السلام فرمائی آخر زمانہ کے با مفتیان دیر شی تب تپوس دا عالم نہ کے جواب دل امی در کی. یو ذرے گاڑی کی ناستو ما پلان کوچ کے ناستو یو مرگر ما توی چی استاد جی علم دکڑے ما ولنا وی پټکې خو دې په سر کړې ده او خو سپینې جامې دي دیو ما ولیر نو پټکې خو اخره کول شاته او بل قسم ناس هغه پټکې والے مال پټکې خو دم والے هغه ته پوسو نو بل کس ورته وی چې خدمت وایا. ما ورته مال خبره دي کوا مقصد دې څه دی؟ وی مقصد مې دا دی چې سودخور انسان تبا الله رب العالمین څنګه سزا ورکړي. مالا جواب ورکولو چې زمانه دی خو کوم مرګره ناس هغه جواب ورکړي. ما ویل یا الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې سوال ډېر خولي ویلي دي د ځان نه ورته دا سوال چې را بس وي اخبار می کتل بل ورځ حواله په اخبار ورکړه وي اخبار می کتل او پاغي کې داسې و چې د سودخور متعلق داسې دي. نو هغه کس ورته وی چې ما خو تا نه تپوس نه وکړي هغه مولوی صاحب نه تپوس کو دا به جواب راکړي. او بیا تاسو په خدای باور وکړئ چې ما سو خبره جوړوله د ورته بل جواب راوښړلو. ما ورته ویل مالدا سے چل دے چې علم اسم اخبار تراغه اوس داسې مفتیان چې موږ لرو په گاډو کې د اشرف علي تنوي سکار دی د مجدد الفسانی سکار دی د شاه ولی الله سکار دی د مفتی فرید او د ډاکټر شیر علي شاه سکار دی رحمهم الله د دې بزرګانو سکار دی. مال الحمدلله د یو سیز کم بوت نشتا کتاو ویل چې دا مسله ده 2000 مفتیان بدل فتوا درکې او زمادي د خدای په ذات قسم یو کتاب کې مسله نه وی ګوري قسم می درته وخړ دیو جنا د خدای نه یاره پکار ده د الله نه یاره پکار ده. عبدالمطلب سے ورته وی چې زمادي بچی خوب لیدل دې تاسو له خوب بیانای تعبیر ور کوي. یو عالم ورته فرمای اے عبدالمطلب سے با اے سردار د قریشو
تو خوب بیان کا خپل بیان کا ستا بچی سو خوب لیدلے دے. عبدالمطلب سے ورته په جړا شو ورته وی اے علماء کرامو والله العظیم زما د بچی خوب د یوسف علیہ السلام د خوب پشانت خوب دے. یعقوب علیہ السلام بچی توئی یعقوب علیہ السلام که بچی توئی چه خوب موایانو لیکن سرازو وقت زمانے پیغمبر فوراً تعبیر ورنکو. عبدالمطلب صاحب ډیرو خيار توبو کو جی ز تعبیر نشم ما ته خوب د دې اسنه ز پکې اخوا دی خوا ونکم ز رستو مخ کې نکم او مخ کې رستو نکم تقدیم تاخير برانه راشي چې تقدیم تاخير راغې اسنه چې معنا الله ناراض نشي فلهذا دې به تخپل بیان کی. عبد الله سے ورته وی جما خوب لیدلې وې څه خوب دی فورا ورته وی چې ز خوب ګورم چې د بیت الله شریف یو مخامخ ولاړم دقل ته ولاړم یو رڼا جوړ شي رڼا سره فورا زمانہ د شان یو زنجیر را بهر شي دا د سرو زرو زنجیر وی دا د بیت الله شریف نه تاو شي داسي بیا چې کله دا د بیت الله شریف نه تاو شي د بیت الله شریف سیده په سیده باندې اسمان ته لاړ شي بیا د دینه سلور خاخونه جوړ شي یو طرف مشرق ته لاړ شي بل مغرب ته لاړ شي بل شمال ته لاړ شي بل جنوب ته لاړ شي او بیا د یو سرنا باران راوریږي او دینه الله ملغلری جوړي. دا څه خوب مې لیدلې هغه نصرانی عالم ورته په جړا شو ورته وی اے عبد الله صاحبان مبارک دشا د يهوديانو نه نبوت لاړو د جنابي عبد المطلب سے کور ترا ورسیدلو هاشمی خاندان تراغه اے بچڑیا رب العالمین با اغا پیغمبر استاد شان اللہ دنیا تا ظاہر کی دے ورتوی اے بچڑیا وے بلدی پزړه ارمان دے دا عالم ورته په جړا شو ورته اے بچڑیا بلدی پزړه ارمان دے ورته زما بابا جان سورز نه جاړي سو میشتو نه جاړي کال اوشو دی جاړي سغواړي د الله نه د الله نه زمزم چې نه غواړي ورته اے بچڑیا کمزه چې تو ولاړوي خوب کی تا خوب لیدلو دا هغه زینه چې تو ولاړوي زه درته معلوم دی کنا ورته اے مولانا صاحبہ والله هغه زیره ته معلوم دی وی خه معلوم دی ته وی آو وی بچی الارشا ستانی کت اغزه رب العالمین اخودلو اغد زمزم چی ند غزه کی موجود دا. عبدالمطلب صاحب چراغه نور تپوسه ونکو چی مولانا صاحب کم کتاب نه دی حواله ورکړه مولانا صاحب کتاب هوغایا کنه اچراغه فورا کو دی شروع کړه خټ خټ د زمزم اوبرا اوتلی ټول وی الحمدلله د زمزم اوبا عبدالمطلب صاحب هغه چې او کتلی اوبرا اوتلی فورا لاړو یو ښه ورته په دې ټیم باندې علال کړو چې کله ملمانه کړل او چې کله د زمزم چینه اولیدله یولس اوخان علال کړل اهل مکی والاو ته امر کو اے مکی والاو نن د مکی خار ته چې څومره راغلي ملمانه دي هغه ټول زما ملمانه شي په خرچه باندې بس نه خوري چا دې تاسو کوی څه خوشالي ده وای الله رب العالمین یو عظیمه دعا زما قبول کړه د زمزم ورکه او به الله رب العالمین پیدا کړی یو له سوخانه ور باندې حلال کړ او بیا او فرمایل د علماء ته چې تاسو کلم راځي مکه ته تاسو به بل چا ملمانه کېږئ نه تاسو به زما ملمانه کېږئ هغه ورته او فرمایل او الله رب العالمین دې موږ باندې د بل چا د کور طعام نه خوړلې کوي سوا د تاسو د کور د طعام نه ځکه دا په طعامونو کې بهترین او افضل طعام دی. دیو جنا علما فرمایي تاسو که چیرته بلاړی مخ کې د مشرانو بکول الکه وی لاړو پلان کې زیتا نو هغه وی خوردار او وستلا اوس خو د خوردې مسلې لارې ختم شولې اوس ارسلی کار خلده موجود ده وې دوه رکعات منځو کو د خدای نه غواړه ټیک ته خدای نه خو په دوه رکعات غواړي خو ستا خېټه د حرام او تنور دی لیکن پردې مال پروت دی او حدیث د مصطفی د بخاری حدیث دی چې په کومه خېټه کې آرام پراته وي الله رب العالمین یو عبادت نه قبلای
چې یو عبادت نه قبلې نو بیا به زما او ستا دعا الله څنګه قبوله کړي؟ نو سبا علما خو علما دي، اولیاء او اتقیا خدا الله رب العالمین مقرب دي، دا خو پاک خلق دی. دی وجنه علما ولیکلي دي چې تاسو کله ضرورت پیدا شي نو خپل دعا د بل نه غوښتې شي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته ابو هريره راغی و یا رسول الله زما د مور د پاره دعا وغواړه. ولی ابو هريره ته مسلنه و معلومه د پیغمبر جماعت ورته نه معلوم، 2 رکعاته مونږ اخذ د احادیثو د مصطفی لویه ذخیره ور سره ده. نبی پاک ته راځي یا رسول الله زما د پاره دعا وغواړه چې الله رب العالمین زما د مور هدایت دروازې کولاو کی، الله ورته ایمان نصیب کی. ولی عمر فاروق ته دا پته نه وه، صحابه ول دا پته نه وه چې په 2 رکعاتو دعا قبليږي. اویس قرنی ته ولې خلق ولېږل چې زمونږ د پاره دعا وغواړه. عزیزانو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مونږ ته تعلیم را کړی. یو ځل حضور علیه الصلاۃ والسلام اشاره وکړه، وای که څوک په خپل اعمالو کې اخلاص پیدا کول غواړي نو دا مخامخ سره چې دی دین ځان د پاره دعا وغواړي. ولی دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا داغه دعا بهتره ده، د نبی علیہ السلام دعا لاندې ده؟ نه نه نه، هیڅ کله نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام درجات مونږ ته ښودلي چې تاسو کې چې دا څومره خلق دي نو په دې کې دا پلان کې د غټې درجې خاوند دی. هغه څوک؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. د نبی علیہ السلام نه بعد اوله درجه چې کوم دی هغه په انسانانو کې د ابوبکر صدیق ته رضی الله. اوس دا درجات دي، اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود دی. ها نبی علیہ السلام ناس دی او د نبی علیہ السلام رنگ مبارک متغیر شو، بدل شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ تپوس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارنگ مبارک تغییر وکړو. هغه وی او جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغلو او سلام راوړو د الله رب العالمین د خوانه. پچای سلام راوړو؟ په سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ باندې سلام راوړو. اس بلال رضی اللہ عنہ درجہ دا ابو بکر نه خلان دی، دا بڑا درجہ خو نه دا، دا جزئی فضیلت ته په بعض اوقاتو کې الله رب العالمین د پیغمبر د خلین راوباسي. ابو بکر رضی اللہ عنہ تپوس کې یا رسول الله دا څه وجه چې بلال ته دا الله رب العالمین د خوانه دا سلام پیغام راغی، دا خو ډېر لوی عزت ته ورته. هغه ورته و فرمایل دا په دې وجه باندې چې بلال رضی الله تعالی عنہ اذان کوون کې دی او چې څوک اذان کوي الله تعالی کس ډېر خوښ او ګران دی. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناسته رنگ متغیر شو، بدل شو. صحابه تپوس کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سارنگ مبارک تغییر وخړلو څه چلو؟ هغه فرمایل تاسو ته مبارک وي، تاسو ټول ته مبارک وي. د عمر فاروق بارک الله فرمایل چې د عمر هر یو فیصله زما خوښه ده، ولدا د نبی علیہ السلام د فیصله نه بهتره ده. نه عزیزانو، دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د محبت عاشقانو دا جزئی فضیلت الله حاصل کړي، چاته ور کړي. دی وجنه کته د یو عالم دربار تلاړي، د یو بزرگ دربار تلاړي، هغه نه دعا وغوښتله، دا ګناه نه ده، خلاف سنت نه دي او په دې باندې الله پاک نه ناراضه کیږي چې ته ولې ماته اون درېدلې. الله دې موږ هغه خلق جوړ کی چې الله نه په غوښتنه وغواړو الله زموږ سوال پوره کی. اسکه الله پاک وایي ته ما نه څه غواړې؟ ته خو ما ته لږ وګوره. مومن چې مونځ کوي د هغه به د عقیده وي چې ما الله ګوري او زه الله ګورم. پرون د غیبت کولو دا جب ما د غیبت لپاره درکړې تا ته، دا د دروغو دپاره ما درکړې، تاله دا ښکلی بدن چې ما درکړی دې دپاره ته ور باندې تکبر او غرور وکړي؟ نه نه نه، الله پاک مونږ ته دا امانت را کړی دا دې لپاره چې مونږ او تاسې په خپل رب راضي کړو. اوس ما او تا ته دا خو مړه راځه په دې به وخت تېر کړو. غیبت د چا غیبت کول عزیزانو دا هغه ګناه ده چې د انسان ټول اعمال په سین لاو کوي، لکه اور چې بلکې پترې تاو یو دم لمبه شي ارڅه ختم شي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د غیبت نه ځان وساتئ. اوس مونږ ټولو ته ویلي خو مونږ ټول غیبت کوو. د هندوستان یو عالم دی، ډېر لوی بزرگ دی، هغه مبارک فرمایي چې زه لاړم خپل مرشد ته، ما اولیدلو زما مرشد د ځان نه سرمن تاوه کړې ده، سرمن، او په هغه سرمن کې پټ ناست دی. چې کله ما دا اولیدلو نو زه حق حیران شوم چې دا دومره تکلیف سره
نن سبا خو د کفړو دور دی، کپړې ډېرې ملاویږي. دې د سرمنې ځان نه تاو کړې ده او ما ته ډېر عجیب ښکاره شو چې ولې کپړې نه اغوندي او بیا دا دومره سخته وه. وایي هغه خو صاحب د کمالو وایي مرید ته ویل چې بچیا کپړې چې ځان نه تاوم هغه خیرنېږي، هغه به انزل غواړي. دویم دا چې هغه شلیږي بیا هغې له به کپړه بله لګوم نو په هغې باندې هم ټیم لګي. نو بچیا ما ته الله رب العالمین دا ټیم دې لپاره راکړی چې خپل رب ور باندې یاد کړم. دا سرمنه ښه ده که کله ډېره خرابه شي بچیا سیند ته بیا ور لړه کړم، سیند نه بیا واپس را وباسم، پاکه به شي، په غاړه بیا راواچوم، نور ته به کښېنم، د الله عبادت به م کوم او سرمنه به مې الله د لوندوالي نه اوچه کي. نو ټیم به ور باندې نه لګېږي. دا ټیم ډېر قیمتي دی چې دا زمانه په ګنډلو باندې تیر شي. الله اکبر. وایي د طعام وخت راغی، دا بزرګ لګی دی خولې ته ستوان واچول او د اوبو ګوټي ورپسې وکړو. دی ورته مزېدار روټۍ وړې وه. ویل باباجي دا روټۍ وخوره. ویل بچیه ګوره ته دا روټۍ خولې ته واچوه. چې کله هغه خولې ته واچوله روټۍ خوړل شروع کړل. باباجي ورسره یو ځل ستوان خولې ته واچول، اوبه یې ورپسې وڅکلې. بیا یې دویم ځل یې واچول، اوبه یې وڅکلې. دریم ځل چې اچول نو د هغې بلې نړۍ ته وخت راغی. ورته ویل بچیه تم مړ شوې زم مړ شم، دومره ټیم چې تا روټۍ خوړله ما پکې 80,000 کرتې د الله رب العالمین ذکر وکړلو. الله دا اوس دله به دعا ته نه ورځي، څه مو خیال نه به ورځو. یو سړی چې د الله رب العالمین د ذکر او د الله د معرفت لپاره طعام باندې وخت نه تېروي. بیا ما ورته وویل چې یاره زما او ستا وخت کې څه فرق دی؟ ډېر فرق دی پکې. نن مې یو خبره غمجنه واورېدله. او یو ځای کې د اخبارونو والا به راغسي یا به دا موبایلونه خو نن د خدای غضب دی، سر سه به د خري او تنه ورته د انسان جوړه کی. بس کمپیوټر دی څه بلای جوړی. او یو ځای کې چا قبر وسپړلو هغې کې خر خښ کړی و، خر یې را وویستلو په هغې باندې یې به شکرانې را جمع کړې وې. نو خلق ور روانو. عزیزانو دا یاد ساتئ، ګورئ دا ډېرې خطرناکې خبرې دي. مقصد دا دی چې دا خلق د اولیاو مزاراتو له ورځي. خوش لگا خوش دا خلق د الله د اولیاء مزارات له ورځي. په دې باندې د خلقو بدګماني پیدا کوي. صاحب استا څه خیال دی؟ موږ تاسو خو خپلو کې عام طور سره په دې معاشره کې تاسو ښه پوهېږئ. خر چې مردار شي 10 ورځې بعد هغه ځمکه باندې بدن سرمیږي او چینجي پکې پیدا کېږي که نه؟ دا وی 100 کاله خخ کړه او هغې نه بیا سبا شکرانیم خلقو خوړلی. نو دا څنګه خرو؟ دا خو سم شی و چې دا 100 کاله بعد د قبر نه راوتلو بیا هم خرو. نه اډوکې خراب شو نه سرمنه خراب شو. افسوس دا دی ورونو. نن د زینب رضی الله تعالی عنها قبر هغه والوزولی شو بمونو باندې. د یونس علیه السلام قبر والوزولی شو. دا مین وجه دا ده چې دې خبرو سره د اولیاء په مزاراتو باندې بدګماني پیدا کیږي. دې سره چې په دې بدګماني پیدا شي دا ګوره خبره زید پیغمبر علیه السلام ذات اقدس مبارک ته. دې وجه نه ورونو لږ دا خپلې خولې کنټرول کوي، زړه کنټرول کوي. د الله رب العالمین دا اولیاء الله دا د خدای پاک نیکان خلق دی دنیا کې الله راضي کړو. ما او تا انسانانو الله راته وایي زکات ورکه، موږ زکات ورکو، په ایمان یې ورکوې زکات. الله رب العالمین وی په 0 کې 15 ورکا. ورته ګورئ اوس الله رب العالمین وی کروڑ کې 2.5 لک ورکا. 1 کروڑ مې درکړي واپس 2.5 لک وباسه. موږ سره موږ چې بس ما زکات استله خډیر می استله انشاء حساب دې کړه نه ولی مړه بس ما په توکل استله خډیر می استله. الله وی حسابک اخو ستا صدقه وا تا د 1 کروڑ روپو کې 3 لک ورکړلې، خو تا د صدقې په نیت ورکړي هغه د صدقه د زکات نه دی. ته به حساب ولګې ما سره 1 کروڑ روپۍ دي، د 1 کروڑ 2.5 لک روپۍ کېږي، هغه به راوالی او د زکات په صفت به ورکې. چاته چې ورکې دا زکات کې قبولی کا، دا د الله رب العالمین مال کې قبولی کا. بیا د ستا دا 2.5 لک دا هغه 3 لکو نه بهتر دی. دی وجه نه حدیث پاک کې راځي 1 لاک روپۍ چې صدقه ورکې د دې نه 1 روپۍ چې په زکات کې ورکې دا بهتره ده. ځکه صدقه د 1 لاکو هغه نفلي صدقه ده او زکات 1 روپۍ ورکول دا د خدای فرضي حکم دی، دا د الله رب العالمین حکم دی.
ما او تا الله وی زکات ورکا. ګورې ورته دا اوسنۍ زمانه خلقو ته ما ته یو مرګري خبره کوله، یو چا متعلق ویل وی ګوره مولوی صاحب کېدای شي مرګري ناست یو اوریا یو څوک راته وښودو وایي دله د مالګې پاکټ ور باندې خرڅ کا او دا پاکټ ورته پرېږده، دا پې 2 شپېته قسمه خرڅولو کې بیا وکړي او 2 شپېته قسمه په اغوستلو کې کړي په یو مالګې پاکټ باندې، په یو مالګې پاکټ باندې دا تقریبا څه د پاسه ډېر قسمونه شو. نو وایي د دې به څه په خبره کې الله سر واچي. ما او تا ته الله وایي پردی مال مه لاندې کوه، موږ یې نه لاندې کوو. ها نو بیا ما او تا ویل یاره چې ما او ده کې څه فرق دی؟ موت ګوره اوس ما او ستا فرق ته ګوره، فرق دا دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې اے صحابه کرامو الله فرمایل انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ګوره ورته اوس الله فرمایل شراب جواری دارن چې کوم دی دا سیزونه عمل د شیطان دی. الله وی ځان تینه بچو ساتئ. صحابه کرام کور ته لاړل، چاټۍ چاټۍ شرابي بهر وغورځولو. یو صحابي راغی رحمت للعالمین ته ناست دی، جاړي وی یا رسول الله اے د الله حبیبا منافق ما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ځان ته رانږدې کو ورته وی اے د خدای بندا ولی منافق شلی؟ ورته وی اے د الله حبیبا رب العالمین فرمایل انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. زما په خېټه کې شراب پرات دي اے دا اللہ حبیبا کدی وقت کی ما تمرگ راغے دنیا نہ بمنافق لار شما. دا حضور علیہ السلام دا مخنا پاسی دلا خلیت گتا ورکڑلا تالوت ارسولا او الٹی اکڑلے کلچ اغا شراب خلاشو ورتو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مالد توبی چل اخایا اسنچ منافقانو کران شما. موتا تا اللہ وی شراب حرام دی منگے خرسو کنا. اللہ وی لا تقربوا الصلاة اے من اس دیکھے گا منزلہ وانتم سکارا پا حال کون دے دیکھے چھتا پا نشہ کی موتا نشہ سعودی تا اون رسولا بیسویو جی موت دیکھے سب فرق دے زم منز کو موت دام منز گئی تالک زمان سر لاستا در غیدہ با اخری دا زمان سر نه ده دا به مخری. عبدالرحمن بن عوف را روان دی قافله کې خپل غلام لګلې مال را روان کړي د لسو اشرفو نوکر دی. غلام راغې چې کله را ورسېدلو سیبه مال حواله کو عبدالرحمن بن عوف مال لګې دی تقسیموي. دا غلام ورته راغې مینۍ ورته کولو کړه بلا پیسې ورته وغورځولې او ورته وی دا څه دي؟ ورته وی یا عبدالرحمن بن عوف اے زما آقا زچ په سفر باندې لاړم زچ کله سفر باندې لاړم ما مال خرڅ کړلو. یو سړی راغی ما نه تپوس کړلو چې ته سوګي؟ ما ویل زه د عبدالرحمن بن عوف غلام ما ته و فرمایل اے د خدای بندا دغه پیسې والا ما ته پیسې راکړلې چې دا دستا شوي. عبدالرحمن بن عوف وی نو ما ته ولی راکې ورته وی اے د خدای بندا اے زما آقا زه خو ستا غلام ما که په ورځ د قیامت باندې جناب رسول الله فرمایي چې آقا دی مراشي غلام دی مراشي خو آقا دی اوزه ادریږي غل غلام دی بلزه ادریږي اسنه چې زی غلو کران شما. اور تو اے د خدای بنده دا خود ستا مال دی دا خود ستا حق دی تی ولی ما تراکے ورته وی اے عبدالرحمن بن عوف والله العظیم چې دا دستا حق دی زه دستا غلامی ما زستا مملوکی ما ته زما مالکی ما نه چې څومره فایده ملاویږي دا دستا حق دی. عبدالرحمن بن عوف لاړو جناب رسول الله ته فرمایل یا رسول الله
یا حبیب اللہ غلام میں دا حرکت کرے دیں. نبی علیہ السلام تو فرمائل و عبد الرحمن بن عوف احسان ور سرو کا اگر تراغے ورتو اے غلام تم آزاد کرے دا پیسے دم والا تم آزاد کرے اگر تو نا 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 اسی نچت دنیا کی ماتا زماد احسان بدل را کی دا ماتا خیرت تپرے دا ماتا خیرت تپرے دا دنیا کی تو مجید منگو دے انسانانو کنا آئی ہائی ما لډېره غوسه راشي ما او تا غوندې انسانان دي اوس درته وایم دا پټکې زمانه دی استاد تاله په سروم والله چې ته ما تاڼې ته عدالت ته بیا ورسې چې نه والله دا پټکې زما دی یلکه ما اودس کولو تاله مې چرندام له درکو 200 قسم به ور باندې وکړي نو چې زما غوندې سړی وایي چې جیزاو پلان کې بزرگ اوزاو شیخ شیرالی شاہ صاحب رحمه الله ډاکټر شیرالی شاہ صاحب نور الله مرقده د چا په جنازه کې چې 15 लाख کسانو شرکت کړو او زبویم سبالا شیرالی شاہ پس پویدلو مولانا حسن جان پس پویدلو امام ابو حنیفه پس پویدلو پویګم خوزا د پشکال چیندخ رانه جوړ دی مخ می تک زړه دی چې د لنه راته سړی وګوري لکه د ځنګل بلا رانه جوړه ده یم خوزایما تاسو شه د خدای بندا خو مولانا حسن جان رحمه الله درې ورځې بعد ما په خوب کې ولیدلو والله بالله ثم الله د خدای په ذات می د قسم وی د دې منبر نه دی الله ما نخ کته کوي چې ما په خوب کې ولیدلو جنت کې ولاړو او د جنت لوی قافله د شهیدانو ولاړه وا مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه زور تر ور روانم ما ته وی مخ کې راشه چې مخ کې ورغلم ما ته وی تلاوت وکا ما د سوره احزاب تلاوت وکړو دی آیات ته چرالم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات کله چې دا آیات ختم کو مال حضرت دا سوق دی وای دا ټول جنت ته د جنت شهیدان دي دا د خدای پاک مقرب دي او زم الله د دې مرګره کړی ما منی سره سبحان الله ډاکټر شیخ شیرالی شاہ صاحب نور الله مرقده کراچی کې یو عالم خوب کې لیدلې او هغه دلته بیان کو تعزیتی کانفرنس کی بیان کو ډاکټر شیرالی شاہ صاحب رحمه الله عالم ته وای هغه ورته ولې سم معامله در سره وشو وای چې قبر ته لاړم الله د جنت جوړه را اولېګلا منی سره وای الله د جنت جوړه را اولېګلا زمم سبا ویم زو شیرالی شاہ صاحب کې سفر کو هاي 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 یو غنټه وړاندې خط ولیکلو مرید ته وی جدا والا د اخیری خط ته بل نشم لیکلای غنټه بعد روح ورکړو هغه ډاکټر شیرالی شاہ صاحب وای چې د مذهب نه موزي د مذهب نه موزي هغه ډاکټر شیرالی شاہ صاحب وای زبا ورځ د قیامت ته الله رب العالمین حضور ته به دو پیشین سره پیش کېږم زبا ویم چې یا الله ما دنیا نه دا شیان راوړي چې ما خپل توړه ګیره په حدیث د مصطفی کې سپینه کړې ده خو یا الله ما حق نه دی ادا کړی او دویم دا چې زپه تقلید د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کې راغلی یا الله دا دو شیان مې راوړي د قرآن او سنت اتباع د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قیادت مې راوړی دی هغه ډاکټر شیرالی شاہ صاحب دا وایي د اوس زمانه والا وایي جی دا امامان د ضرورت دی خو قرآن او حدیث ته کنه قرآن او حدیث ته کنه قرآن او حدیث باندې کوم تا پویدلې ولی بام پردې خزه خلقو ته بنکا کولی دی یو ډول اعلان وکړو یو ذکر او تعالی الته اعلان وکړو چې زمونږ د ډلې نه څوک بهري دا وی خزه مونږ ته مال غنیمت کې مونږ ته حلال دي پردې خزه ځان ته حلال کړلې آیات ساتي ګوره بیګا یو مرګري خبره کوله او زما ډیره خوښه شو و یو بزرګو داغه په دربار کې د ریل ګاډي تصویر لګیدل دا خبره کوم به دعا کوم د بزرګانو مجلسونو تلار شي خدای ته وګورئ مونږ غره هیڅ نه یو سوال درته کوم د مرګو درد پته لګی نه غره د اولیاء مجلسونو تلار شي علماء سره کینی مشایخ ته کینی چې الله زمون اصلاح وک خدایا نفس را باندې ډېر بار شوی دی مونږه لاندې کړو صاحب وای د ریل ګاډي تصویر لګیدل کاغذ باندې لګیدل هر سړی بچراتلو کاغذ باندې د سیب مجلس ته د سیب خانقاه او ریل ګاډي تصویر لګیدل وای چا ویل چې را دا بد دي د ریل ګاډي سره ډېر مینه
هغه مرید لاړ هغه ته د لرګي نه ریل ګاډي جوړ خسته نقشه ولا جوړ کړه او ریل ګاډي راوړل هغه انجن هغه ورته مخامخ کې خودلو هغه ورته وخاندل وی بچیا دا دې څه راوړو وې دې ستا د ریل ګاډي تصویر خو انجن نو ما دا د ریل ګاډي انجن دلته راوړو د لرګي نه می جوړ کو ستا ډېر خوخته هغه وخاندل نور هیڅ مونږ ویل یو بل خلیفہ هغه نه چا تاسو کو چې دا سیب په ریل ګاډي باندې سکے او مخکې خو لا تصویر اوس ورته چا د لرګي نه جوړ کړی هغه ورته مخې ته خو دی خلکو شکونه کوي او هغه چیرې چې دا څه مسله ده د ریل ګاډي دا تصویر او بیا دا غې نه بعد لرګي نه انجن جوړ شو دا څه مسله ده او هغه ورته ویل چې دا څه چل دی دا ارسي تاسو کوي دا ریل ګاډي انجن زماړي خوښ دی وې سرنګ دی خوښ دی وې دا مې زکه خوښ دی چې دا کله روان شي کنه نو دې ته ډېری خسته خسته لارې مخې ته راځي هغه خسته خسته لارو باندې دا تاویږي نه ډایرکټ په خپل لار باندې ځي یو خو مې په دې خوښ دی چې په خپل لار باندې ځي بل لارې ته نه ځي کډېرې مرته غوړي زړې ښکاره شي کنه هغه ته تاویږي او دویم مې په دې خوښ دی چې د پورې څوک ټچ شو کنه نو هغه چې دې کوم ځای لذي هغه ځای هغه مرسي دغه دا دوه صفته مې خوښ دي نور مې نه دی خوښ اوس خما او ته څه مطلب اخلو دا مولا او د امي مناظره شو امي ورته مولا ورته داسې کړل امي ورته داسې کړل مولا ورته داسې کړل امي ورته داسې کړل مولانا صاحب ورته هغه وخودله ها د چرګي هغه ورته پس غنډه وخودله مولانا صاحب سرو سندلو هو لوی بزرگ دی صاحب شاګردان ورته وي څنګه چلې وي چې مناظره خو یو کامیاب مناظره وا وای چې هغه درته تا داسې وکړل هغه داسې وکړل د دې څه مقصد وای بچیا ما ورته ویل چې اے امي صاحب الله یو دی هغه راته ویل چې الله یو دی خو محمد رسول الله هم ورسره مني طالبانو سره خزول دا هډه بلا وای ما ورته ویل چې اے بچیا پنځ بنا د اسلام پنځ دی نو هغه ماته ویلي زما ور باندې ایمان دی الحمدلله ها هغه طالبانو دا خو لوی بلاوه وای ما مولانا صاحب تا ورته ښکار کړله د چرګي انډه دی ورته وښودله تا ورته ویلي داسې دي هغه درته د پیس ګنډه را وویستله وای اے بچیا ما ورته ویلي دنیا ګول ده هغه ویل ټیک دا د پیس ګنډه وګوره گول دنیا دا لیکن اللہ طبقات پیدا کرے دا امی سڑے چلاڑو اجرہ کے تینا خلق را تاو دی صاحبہ مولانا صاحب دا سکڑا تاورتا دا سکڑا اگر تاورتا دا سکڑا اگر ورتا نو دا دی مقصد سدے مطلب ہی سو امی دے کنا اگر ورتا سوئی وہی ماتا مولانا صاحب ویلی چی دا گو تا گوری پدې بدر نسترګو وباسم وای ما ورته ویل پدې دواړو بدر نه وباسم وی مولا می غلې کړو وای به مولا ول چې پدې سپېړه بدی وم وای مال چې زما دا کابلې سوق دلی دلې وای ما ته وای چې انډ خورا دا خدا قبضیت ته پاره وای ما ورته ویل چې پیز ور سره خورا چې आवाज قبضیت دی پیدا نکي نو ګوره یو د امید ترجمه ده کنه یو د عالم ترجمه ده اوس د ولی کامل مقصد د ریل ګاډي نه کم مقصد دی د ولی کامل مقصد دا دی چې اے خلیفہ اے زما مریدانو اے ما تراغلو ملمنو ځان ریل ګاډي یو انجن وګورئ هغه انجن پس روان شي هغه انجن چې چیرته ځي تا خپل مقصد ته رسي ورونو زمونږ استاد نه وړاندې سلور امامان امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفه رحمهم الله دا سلور موږ د پاره الله رب العالمین د اډن راایستلې گاډي دي موږ او تاسو به ان شاء الله دې پسین خلو دا بم ډایرک غږی د جناب رسول الله تعالی رسي او کته الله رو کې کوزي ګورا کوزي ګو غنا نو کچیر د سن په مېرو کې وختلی قسم دې چې ګیدړان بدی مخري غوري سرک خو به نه ویلې دلې چې سرک نه وې سرکو دی خو هم دامونو باغونو دی خو هم جګم د مزیدارو خو باغونو کې دغلم ناسي ګوره کله کله دا تبړګي ور سره دا سر بدر تمات کی ګوره نو دا یاد ساتي ګوره بیلار مخ ته کیږي
زما پته لګینا انسان جون دا هیڅ پته لګینا قسم دې کله کله داس زړه راشي چې یا الله بس چې ته ځان ته ځای اسامه بن زید نن نصر له سو کال وړاندې ویلو سړی ځان ته ځای کې ناشتي دا الله ذکر کوي دا الله معرفت سره کار وی سه بدا دنیا د تکالیف ودا د مصائب ودا ته خبرم نه لویا دغه بدر پوری چا تړلی نو سه بزان بس پاکه بل کار باندې کې دنیا کې عزیزانو خپل مذهب مپرې دی دارنګ د نورو مذهبونو به احترامي او به ادبي مکوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعاو کې الہ العالمین خداوند متعال یا الله زموږ د ټولو پروردگار عالم الله د دارین خوشحالي نصیب کړي خدای سمره دوستان راغلي دي الله اے په اخلاص دعا وکي رب کریمه سمره دوستان راغلي الله علما راغلي عوام راغلي خواص راغلي الله کریمه الله د خپل خزانو نه مالا مال کا یا الله یا رب یا ارحم الراحمین الله راغلی ملمانه الله د عزت په لباس باندې الله سنبال کا الله کریمه خدای زمون بچی نیکان صالحان کا دعا وکړو زما مشایخ ته دعا وکي الله کریمه الله دغه مشایخ چې د چا ذکر وشو شیخ شیر علی شاه صاحب رحمت الله علیه وی راته ویل چې الله د جنت لباس راکو او به راته او کړکۍ کولو شو او راته ویل چې دا د جنت هوا خوشبوئی ځان ته محسوسه وا بس دغه انعام راته الله فرمایلو عزیزانو دغه ځان ته دغه مشایخ په روان شي دغه علما په روان شي د خپل زړه درته وایم ما استاد زما دا ذمہواری ده ما ځان نه ذمہواری خلاص کړه نور کو څوک سکی سبا خپل کار دی زما دا ذمہواری وا الحمدلله خدای پاک دې مونږ د خپل سلور امامانو د مذهبونو د جملې نه دی الله مونږ نه وباسي الله مو دې په دې مدرسه کې قائم او دائم وساتي الله زمونږ د مشایخ په قبرونو انوار را اوره زمونږ والدینو ته مغفرت نصیب کړي الله دې جمعې منزله چې څومره خلق راغلي دا ټول ستانه کان دي الله یا الله دې نیکانو سره خدای دې احسان معامله او فرمایي الله دې دې زمون گناهونه معاف کړي الله دې دې زمون گناهونه معاف کړي الله دې دې زمون گناهونه معاف کړي یا الله زمون زړونو کې خدای معرفت را دننه کا یا الله موږ تکبر ختم کا الله موږ غرور ختم کا یا الله موږ خپل فرمان بردار انسانانو کې شمار کا یا الله سوق بیماران دي موږ تم دعا وکي الله موږ ټول بیماران ته صحت کامله عاجله نصیب کا قرضدارانو لپاره دعا وکي یا الله چې سو قرضدار دي خدای ته علم دی بس یا الله ته علم دی خدایا په دې حاضر جمع کې الله کوم قرضاریو کدا زمون دوستان قرضاری دي خدایا مون سره خو هیڅ نشته خدای زمون قرضونه د خپل خزانو نه خلاص خدایا زمون قرضونه د خپل خزانو نه خلاص کا یا الله زمون قرضونه د خپل خزانو نه خلاص کا الله کریمه هغه خلق چې دا غوي کورونه نشته خدای د حیا او د عزت کورونه ور نصیب کا الله د چا دي خو په کورونو کې اختلاف ته جګړې دي الله ته په مینه او محبت باندې بدل کا الله کریمه د چا بچي عالمان نه بچي سره زمون د بچو عالمان کې یا الله کوم عالمان دي الله ته کامل کی یا اللہ کم کاملان دی اللہ کریمہ د محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کامل اتباع نصیب کیے الہ العالمین زمنگ دا مدرسہ او ټول دینی مدارس آباد کی اللہ کریم سمر اسلامی بلاد چی دی دعا وکي اللہ بدمنی په امن بدل کی اخر وقت اللہ زمنگ د ټولو په جبه باندې خدایا په وخت ځن کدن کی یا اللہ ډیر سخت حالات دی اللہ یا اللہ عمر فاروق نه چا تاسو کو عمر اصل جاړي وې د ځن کدن تکلیف ته جاړم د ځن کدن تکلیف عزیزانو کو عمر ورته جاړي چې الله وی فیصله را باندې خلګي نو موږ تاسو له خوري جړه پکار ده یا الله د ځن کدن په وخت کې مو دا کلمه په زبان باندې راولي لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد